بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله وایم. ګران کتونکو د ایران باندې چې کومه اسرایلی حمله شوې ده، سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا حمله واقعي د دې لپاره شوې ده چې د ایران اټمی پروګرام چې کوم دی هغه بند کی، هغه رکو کی، یا د ایران طاقت ختم کی کنه د دې شاته غټه منصوبه دا چې الته کې دا رژیم کم دی، د مولانو دا کم حکومت دی یا د خوندانو دا کم حکومت دی دا ختم کی. په دې باندې خبره کوم. خبره دا چې په ایران کې حکومت دا فیصله کړې دا چې کم د انټرنیټ سرویس دی هغه ختم کی، ځکه چې اسنه خلک مظاهره وکي، خلک په دې ټیم کې راونوزي، نو او چې هغوی دا ختم کو الته ایلن مسک د سټارلینک چې کوم دی کنیکټیویټي ورکړه او ټول ایران کې چې دی اوس د انټرنیټ هغه چې کوم دی د امریکې په دغه باندې دغه وی چې استعمالوي. یو دا خبره. بل دا چې افغان طالبانو ته څه خطر ده د ایران د اسرائیل د حمله یا دا کم چیلنج دی د دې په افغان طالبانو ته څه خطر څه ده او هغوی څه محسوسوي. په دې باندې خبرې کوم. خبره دا چې دا کم اسرائیل کومه حمله کړې ده په ایران باندې، لمبي سوال خو زما دا دی چې دا اټمی دا غو چې کوم پروګرام دی دا غي د ختمولو لپاره نه دی، ځکه د مخکم درې ځله اسرائیل او امریکا او د ملکونو دا کوشش کړو، خو د پته ده چې په دې حملو سره میاش 2-3 هفته یا لس ورځې شل ورځې کال ته ډیلی کوي شي خو ختموي نشي. نو بیا ولې دوی تادی وکړه او په ځای د دې چې ایران سره اګریمنت وکړي په خبرو اترو دا شی رول بیک کی کوم چې آی ای خبرې کولې دوی ولې چې د فوري تور باندې انټرونشن وکړو. ایران نن څنګه امریکا او برطانیې او فرانس ته دا دړه ورکړې ده چې زه بله حمله کوم، زه به ایران ته خامخا سبق ښیم که تاسو راللې. نو هغه ایران ته خو پته ده چې په ملیټریلی خو هغوی نه راځي، به صرف سپلای کوي ورته اسله ورکوي. غټه خبره دا ده چې د هغه نور پراجیکټ چې کوم دی هغه باندې او د تقریبا د ډیر وخت نه د 13 کالو نه دوی دا ویل کېږي چې د ایران په عوام باندې ډیر زیات کار شوی. الریډي د حکومت چې کوم دی دا اپریسیو حکومت دی، مذهبي انتها پسندي چې کوم دی، یو خو چاته د ووټ حق هغه داسې حاصل نه دی. کم کسان چې دوی به د کسان درې درکې چې په دې درېو کسانو کې تاسو چاله ووټ ورکړئ، دا نشي کېدی چې هر سړی د راشي هغه د الیکشن ته ودرېږي. ایران د دې رژیم خلاف مخکې نه ډېرې زیاتې مظاهرې روان وي. دا ویل کېږي چې 2 ښارونه کوم د قوم او مشهد د دینه علاوه د دې حکومت چرته هم داسې هغه سپورټ نشته. ایون په تهران کې تم خلک مخالف دي. هم دا وجه ده چې د دوی د اسرائیل چې کوم اپریشن وکړو د دوی ټاپ جرنیلان وشتل، د دوی ساينسدانان وشتل، د دوی فیسیلیټي دغه وجه دا و چې موساد ته په ایران کې دننه د دې حکومت مخالفین چې کوم دی سره مکمل کومک کوي. بل دا چې د ایران خلک مخالف نه دي، ایون عرب دنیا هم که مخالفت کوي نه هغه د ایران د حکومت مخالف ده. دا چې کوم دی دوی هغه فیت بیس چې کوم دی یا د خپل د فورن پالیسی لپاره چې کوم دی دا کوم د عقیدې یا د سیکټ دغه استعمالي د دې خلاف دي. نو دې کې چې اوس سوال دا دی چې دې کې نتنیاهو چې کوم تقریر کړی دی چې زمونږ د اپریشن رایزنګ لاین چې دی دا د څه دپاره دی، هغه بیا پکې سپیسیفیکلی ایرانیانو ته خطاب کوي چې دا د دې زه خو ځانم بچ کوم، د دې نه ماته هم خطره ده خو د دې نه تاسو ته هم خطره ده. دا رژیم به بدلول غواړي. اوس دا رژیم خو یوازې اسرائیل نه بدلی، ظاهره خبر په دې سره امریکا هم ده، په دې سره مغرب هم دی، په دې کې به سره عرب ملکونه هم شامل دي. نو د نتنیاهو ناکامي چې کومه ده دا ډیره ګرانه ده. ټیک ته دا فوجي ایران به څونه پورې حملې وکړي، ایران به څونه پورې ځان اګزاست کړي، څونه پورې میسایلز به وولي، خو هغه طرف نه ایران سره چې د اسرائیل سره چې کومه اسلحه ده هغه خو نه ختمېدونکې ده، هغه د امریکې اسلحه ده، د برطانیې اسلحه ده، د فرانس اسلحه ده، د جرمني اسلحه ده، د سکینډینیوین کنټریز چې کوم د سویډن، د ډنمارک، د ناروې د هغوی اسلحه ده. نو دا به دې کې اګزاست وکړي. اوس د دې چې کومه پالیسي ماته داسې ښکاري چې دا به دوی اګزاست کړي او د دې نه پس په سره چې کوم دی هم دغه خبره ده چې دننه به ایکسپلوډ کړي. څنګه چې تاسو ته ما وی انټرنیټ حکومت بند کړی دی، سوشل میډیا حکومت بند کړی ده، خو بره نه وله امریکا وله سټارلینک کنیکټیویټي ورکړې ده. په ټول ایران کې چې کوم دی دا وخت انټرنیټ چې کوم دی هغه اویلیبل دی. اوس چې دا شی وکړي دا پروجیکټ یوازې د اسرائیل نه دی، دا پروجیکټ چې کوم دی دا د امریکا هم دی، دا پروجیکټ چې کوم دی د برطانیې هم دی، دا د پوره مغربي دنیا دی. اوس سره په دې کې عرب ملکونه، ځکه زه اکثر د 13 ورځې نه دا خبره کوم چې ایران ته نه صرف اسرائیل خطره فیل کوله بلکې عرب ملکونه هم د ایران د کلرجي نه، دا مولان چې کوم دي دا خوندان چې کوم دي د نه هغوی هم یریږي.
نو د دې د وجې نه هغوی به هم د اسرائیل سره او د امریکا سره په دې کې خامخا کومک کوي چېرې د دوی نه خلاص نور به کیږي. دا قدرتي کار دی. ایران فورن پالیسي کې دا غټه غلطي کړې ده چې دغه پاکستان سره هم کړې ده، نو زینبیونو د فاطمیون سیاست یې کړی دی. که د لبنان سره کړی دی نو د حماس او د حزب الله سیاست یې کړی، د کشمیر د فلسطین کې کړی دی، نو د مختلف ګروپونو دوی سیاست کړی، دوی د ملک سره نه دی کړی. نو د دې د وجې نه ایران ته یو ډېر لوی چیلنج دی. اوس په دې چیلنج کې به دا د مولانا حکومت څنګه کامیابیږي، دا ډېره غټه خبره ده. اوس د دې ډایرکټ اثر به په افغان طالبان که د دې نه لږ سبق زده کړي چې هر څومره که ته زورور شوي، د ایران د ملا مره د افغان ملا زورور نه دی. د هغوی خپل فوج، خپل انټلیجنس، خپل نیوي، خپل ایرفورس، د ایران د ایرفورس د نیوي د فوج نه علاوه دا پاسداران انقلاب چې کوم دی د دې ځان له نیوي، ایرفورس، فوج او انټلیجنس دی، د هغې نه علاوه هغوی عوام چې کوم دی څونه کاله پورې بیرته سپریس کوي. اوس طالبان که غواړي چې واقعي ته دوی د شرعي نظام یا د اسلامي حکومت، مذهبي حکومت ته شامل شي، دوی به خامخا د ولس غوښتنو ته غوږ دی، ولس به ځان سره کوي. د وخت افغان ولس ټیک ته یو مصیبت کې دی او د زور لاندې دی، د زیاتی لاندې دی، خو قلاره دا چې کوم دی هغه لاوه پخېږي، یو ورځ دا مخې ته راشي. اوس که افغان طالبان زه دا وایم که چېرې دوی په ایران کې کامیاب شو، اسرائیل، امریکا او د مغرب دنیا، نو دویم ټارګېټ په د دوی افغانستان، او افغانستان دونه غټ پروجیکټ نه دی هغوی ته. افغان طالبان دونه مضبوط نه دي لکه څونه چې د ایران آیت الله مضبوط دي. نو ښه خبره به دی چېرې طالبان دې وخت کې د افغان ولس غوښتنو ته وګوري چې هغوی څه غواړي، هغوی څه سوچ کوي، او هغه دغه ده چېرې تعلیم پکار دی چې د ښځو تعلیم، د ښځو روزګار، د اپوزیشن سره ناسته، د حکومت جوړولو، د هر چاته موقع چېرې راشي د ملک په خدمت کې حصه واخلي. دا له فوري طور باندې پکار دی. که دا ونه شي نو لمبې ټارګېټ که ایران دی، نو دویم به افغانستان دی. ځکه په دنیا کې دې وخت کې صرف 2 ملکونه داسې دي چې هلته د ملانو حکومت دی، د مذهبي دغه حکومت دی، ګروپونو حکومت دی، یو ایران دی او یو افغانستان دی. نو زه دا وایم چې افغان طالبانو له هم لږ سوچ پکار دی، که چېرې ویې نه کړو نو هغوی ته هم ډېره غټه خطره به مخې ته راځي، او په دې کې بیا پاکستان ورسره باقي د نړۍ نور دا ګاونډي هېوادونه دوی به پکې خپل کردار